आवाज کیږي د الله د طرف نه اے د خیر غوښتونکیه راځه راځه د وخت ښه زور ولګوه ښه مقابله وکړه ښه کوشش وکړه. ابو هریره رضی الله عنه روایت توجید دی د خوندور حدیث او د خوشحالۍ حدیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانان وتړلی شي، د دوی چې کوم مشران دي هغه وتړلی شي، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، نو د جهنم هغه دروازې الله بندې کړي، یوه دروازه به کې هم نه کولاوي. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، او الله د جنت دروازې کولاو کړي، یوه دروازه به کې هم نه بندوي. وینادي مناد، او آواز کوونکی آواز کوي یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، आवाज کیږي د الله د طرف نه اے د خیر غوښتونکیه راځه راځه د وخت ښه زور ولګوه ښه مقابله وکړه ښه کوشش وکړه، او اے د شر اراده لرونکیه بس کا بند شه، دا میاشت د دې نه ده، دا وخت د دې نه دی، دا زمانه د دې نه ده، دا आवाज پکې کیږي. حدیث مې دې دپاره وګوره ولله عتقاء من النار، او په دې میاشت کې داسې خلک شته چې الله یې د اور نه ازادوي، نو بیا د خوشحالۍ خبره څه ده؟ وذلک کل لیله، او هره شپه الله خلک ازادوي، هره شپه الله خپل بندگان د جهنم نه ازادوي. دا حدیث امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام ابن خزیمه راوړی، ښه حسن سند والا روایت. هر شپه الله رب العالمین خپل بانز بندگان د اور نه ازادوي. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې الله سبحانه وتعالی ملایکو له هغه نومونه ورکوي، دا پلانې ملایکو سره رجسټر وي، دوی د جهنم د دې رجسټر نه و دې نه ورته دا نوم کټ کړه، د پرېږدي دی ځي جنت ته.